بیا با ارمان کوي ارمان سنا واخلا پیدا رمضان سنا واخلا پیدا رمضان سنا بیا با ارمان کوي ارمان سنا واخلا پیدا رمضان سنا واخلا پیدا رمضان سنا بیا با ارمان کوي ارمان سنا واخلا پیدا رمضان سنا واخلا پیدا رمضان سنا چټو لورز غلط کرونا کوي چټو لورز غلط کرونا کوي چټو لورز غلط کرونا کوي چټو لورز غلط کرونا ابي ویل چې زموږ په کور کې بخار دیګ لسره ونه نه و کنه سنا واخلا پیدا رمضان سنا واخلا پیدا رمضان سنا بیا با ارمان کوي ارمان سنا واخلا پیدا رمضان سنا واخلا پیدا رمضان سنا سمعي عبادات وتلاوات وکړه سمعي السلام علیکم دوستانو هله د روغ بیاستي خبريال خیریه بنسټ د دغه ابي کور ته راغلی او دغه ابي په کور کې په داسې حالت کې موږ ولیدل چې په دې کوټه کې هیڅ نه لرل حتی دومره څه نه لرل چې ور باندې کینی دومره څه نه لرل چې سر ور باندې ولګي دومره څه نه لرل چې خولې ته واچي یو چای فریاد تر موږ را رسولای موږ ورته راغلو د دې حالت مو ولیدو رښتیا واقعا تاسو په ویډیو کې ولیدو چې رښتیا حالت هغه رقم خرابو دوستانو د ابي په مرکه کې تاسو واوریدل په خبرو کې چې دی ویل چې زه خپل هغه زوی چې په یوه ورځ مریض وو خرڅوم او خپل لور ور باندې ودوم دا د جړه وړ خبرې وي دوستانو همکاري وکړه او د همکاري په نتیجه کې موږ بعضې څه ضرورتونه چې ابوی ته مو وویل چې ستا څه پکار دي هغه مو ورته راوړو په هغې کې ډېر د کار شیان دغه بخار دیګ چې ابوی یې قصه کوي چې موږ په ټوله زندګي بخار دیګ نه ده کارولی کله چې زه وایي د خسر تر کوره راغلی یم او بیا کونډه سوي یم ما بخار دیګ نه ده کارولی دا د دې لپاره په ژوند کې یو زیری غوندې ده د غاز بخاري مور ته راوړه چې د غاز بخاري وای غاز موږ ته دا ډیر وخت نه ده کاروله دا ډیر یعنی د حیرانتیا وړ خبره ولا ابوی نه پښتنه وکړه چې کړای شي چې بیا خپل روزي ور باندې پیدا کړي وای لیګ دغه خیاطي یا ګندل کولای شو چې د خیاطي ماشين مور ته راوړ د خیاطي ماشين د دوی غوښتنه و هغه مور ته راوړ د ابوی په کور کې فرش او ظرف نه وو لوښي مو ټول ورته راوړي دی د خوراک چې هغه څه ضرورت پیدا کېږي له چای جوشه تر ترموزه تر پیالو تر کاسو تر بدنۍ تر دغه ګړۍ چې دوی په کور کې نه لرله یو څه بل شی هغه خورکۍ راځړولي وو هغه نه و دغه ګړۍ مو ورته راوړ نو بالښتونه دغه یو دوه قالینې چې ناچیزه شی دي خو برګې سبز تحفه درویشي د ابوی لپاره مو بعضې خوراکي توکي راوړو چې د دوی د کور چلا ور باندې وسي روزي لنده شي د روژه مات لپاره مو بعضې خوراکي مواد ورته راوړو چې دوی وایي چې موږ زښته ډېر وخت کېږي چې روژه مو په دې شیانو نه ده مته کړې نو ستاسو همکاري دوامداره وه ستاسو همکاري لازمي وه چې دا کار مو وکړو د ابوی د اولادونو بوټونه او هغه څه چې د دوی ضرورت و هغه مو ورته راوړو ابوی ته مې یو جوړ بوټ راوړی د ډېره ور باندې خوشحاله کلوشي مې ورته راوړی خو جوړې نه دي دا به ور بدلوو ابوی کلوشي به در بدلوو ټول ګناهګار او مجرمان سنا واخلا دا مو ستا لپاره کالي راخیستي دي ماشین خو مو درته راوړ اوس به یې پرې جوړوې صحیح شوه اتې خو شینې خورې په چای تمامه یې که نه بیا با ارمان کوي ارمان سنا واخلا پیدا رمضان سنا واخلا پیدا رمضان سنا نو دغه 1,000 روپۍ مو دوی ته نن نغدي وسپارلې د زکات په ډول چې دوستانو یې همکاري کړې
50,000 دغه وسایل او ظرف او لوښي او دغه نیالۍ او شی چې په موږ پې اخیستې دي ماشین او هغه طبخی چې پاستې او ډوډۍ به ورباندې پخوي په دې باندې شاوخوا 50,000 مصرف راغلی یو څه اندازه د ابۍ نغدې له موږ سره پاته کېږي ټولې خو نو دغسې ابۍ ته ورکول یو ډول لږ ناځواني په دې چې موږ وایو چې بې ځایه به ترې مصرف سي بیا به آینده څه شی نه وي ورسره په پاته پیسو چې یو کم اندازه یې پاته کېږي د دغو 2 حصه دغې ګلالي ماشوم ته کاروبار پرې برابروو کاروبار په دې معنی چې یوه لاسي کراچۍ ورته برابروو د ماشومانو د ساتیري او د خوراک توکي به پکې دی به یې په دا کلیو کې ګرځوي خرڅوي به یې کور ته به 1 روپۍ حلاله ګټه او روزي راوړي اوس دا څه تاسې وکړو دا څه موږ وکړو ابۍ مجبوره وه د دې په مقابل کې موږ نور هیڅ نه غواړو د دې په مقابل کې موږ دعاګانې غواړو ابۍ به موږ ته دعا کوي او لمسیان به یې امین ورسره یایي زمن لوی کار به مو دا وي چې د ابۍ زوی ته د زده کړې زمینه برابره کړو د ابۍ لمسي ته د زده کړې زمینه برابره کړو او یو څه چې له موږ نه په بازار کې پاته دی هغه دا دی چې د ابۍ کور ته یوه شمسي او یوه بیټرۍ او سره دغه د کور لوازم او ګروپان دا به مو ورته رارسوو او رالیږو به یې هغوی هېر سوي دي په هر صورت نو ابۍ اوس ته موږ ته دعاګانې وکړه ولې دې نه کوم تاسې امین ووایاست که یا خدای پاکه په ورکو چې تاسې ورتاسې سره له دغو مسافرو پاکه خدای پاک چې د دښمن در باندې ړانده وکاڼه کړي خدای پاک دې دونه عمرونه درکړي چې نه م زړېده یې نه م ولېده نه مرغاسېد نه مرګ یې نه م درد دي د دښمنانو له ظالمانو خدای په ورکو وساته تاسې له ما سره که وکړو مرسته م له ما سره وکړه خدای قرآن دې له تاسې سره ټول عمر ته وکړي خدای پاک هم په ورکو اوبو کې وساته خدای چې چا له ما سره مرسته کړې ده پاک خدای که مسافر یي که دلته یې خدای ټولو ته خیر وکړي خدای دې ټولو ته ملګری شي چې ساتندوی شي چې په ورکو اوبو کې وساتي خدای قرآنه ته په وطن کې سوله راولې دې خیر دې بخت دې چالو خدای پاکه ته خو چا ته تاوان مه رسوې خدای ته خو څوک مه ځوروې خدای ته خو په وطن رڼا کړه واخلا پیدا رمضان انسانا واخلا پیدا رمضان انسانا بیا با ارمان کوي ارمان انسانا واخلا پیدا رمضان انسانا واخلا پیدا رمضان انسانا سمع عبادات او تلاوات وکړه 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 ګورا خوشاله کړي شیطان انسانا واخلا پیدا رمضان انسانا واخلا پیدا رمضان انسانا بیا با ارمان کوي ارمان انسانا واخلا پیدا رمضان انسانا واخلا پیدا